د حکمتیار پر کور د طالبانو چاپه دولتي کور او وسلې ترې اخیستل شوي خو حقاني ورسره ګډ غیرت کړی. دا چې څنګه نو جزئیات هم دلته وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. رسنۍ وایي چې تېره ورځ مازدیګر 3 بجې طالب وسلوالو د ګلبدین حکمتیار په کور چاپه وهلې او د هغه کور یې تخلیه کړی دی. په دې جریان کې حکمتیار کور تخلیه کړی د هغه ساتونکي هم د طالبانو له لوري خوله سلا شوي او د دفتر موټر ترې وړل شوي دي. ګلبدین حکمتیار له چاپې مخکې له خپل دفتر څخه وتلی دی او په کوم نامعلوم لوري تللی و. په بل خوا د حکمتیار زوی حبیب الرحمن حکمتیار وایي طالبانو یې کور نه دی محاصره کړی خو دوی پلان لري چې کابل کې د اوسېدو ځای بدل کړي. ښاغلي حبیب الرحمن پر خپله ایکس پاڼه د حزب اسلامي او طالبانو ترمنځ د راپورته شوې لانجې په هکله لیکلي د استوګنې ځای نه دی محاصره شوی، کابل د اوسېدو ځای بدلوه. چارواکو سره تر څو میاشتو بحث وروسته نتیجه دا شوه له افغاني حکومت سره د سولې هوکړه اوسني حکومت ته د منلو وړ نه ده. له تېر حکومت سره د سولې له تړون یوازې همدا یو د اوسېدو ځای پاتې و. د طالبانو پلویانو بیا خبر ورکړی چې د کورنیو چارو وزیر سراج الدین حقاني په خپل شخصي لګښت ګلبدین حکمتیار ته د کابل په وزیر اکبر خان کې بل کور نیولی دی. د طالبانو عدلیې وزارت ویلي چې ګلبدین حکمتیار د دفاع وزارت پر ځمکه کورونه آباد کړي دي چې باید تخلیه یې کړي. یا د دې وي چې جمهوري نظام سره د سولې تړون پر مهال حکمتیار ته د دولتي کور او سلګونو ساتونکو د وسلو او ماشونو ترڅنګ هره میاشت میلیونونه افغانۍ هم د مصارفو لپاره ورکول کېده چې یادې پیسې هم پرې بندي شوي دي. قدرمنو کتونکو، تاسو د دې موضوع په باب څه نظر لرئ؟ کمنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.